مبارک مبارک لوی اختر مو مبارک تبریک مو شمل گرو دا اختر نوی کالی ما ته وی دوی شي دا بابا دا عقل دی او دا خو ما ته په دې دا هغه په پوندو کې کنه خیر بچی ته ګناه نشته دا تا ته ګناه ده ما دا سړي کنه خبره زما وو دي نو نه پیګم کنه ما دا اختش بد ګاو داستا پیګی کنه دا چې مونږ قرباني نه دا کړی او نو دا چې د تکینو بچ شو ورته بای کډواله ورته پیښ وکنه او وخت نه هم کو بابا او بس ما ته کینه او ما به کو کچا ادا من دې شته د اكو چای دودم غوړي غلي کما قد خلا دینك بخته ها لازم عندي ما قد خلا وي بركينا لكن انت خما خومدنو او ده هادي والتالي دوري سو فخدوري سا ما اساس تقول لدي ده ما لدى ما قد دامني وسبيلاتي وتنقوا ما غزيت انا بسيب بس واحد مليطه انا يا ريق هذا تبغى كيف وتشونا بابا وتشودا بابا شوفي هذا وتشونا سبا نبا بس سمامي تشكري بس بتيسا وعلیکم سلام مړه واسه اختر مبارکي په ځای پرې دا مړه ویم داسې شته ورسره پلانټه دی आवाज کا سړی وي بخور ورځ دا دیني پکتا دا خو ډاکټر وځه ډاکټر پروت باندې څوم پورې کړیسو ویم زمونږ زمینداران د بار اختر او روزه ني یا ویني څنګه خو دیني پکتا ما وی پچا تا وخه رانه وروړه خو ما وی که خو خمره واخه ویم داسې چې کنه واخه مخې په ځای پرې دی خو پلانټه دی وای چې ورو بو نمبر د نزي ټایم روان دی وزر راځه پټی دا او نه پیګم بابا دا څه کاږي کنه چې وخه مخه نه و ادا نیم شو دا ځاخر زمیدار دی یو خو ته ګوت واسکا ادا نو ما داسې خو لري چې کوم نه دا اختر په ودې باندې په زمیندار باندې سکی او کنه نو می پچا خو ته کوم څه راشه چې زمیدار بخور دی ولې وای کاکا ورته وای کنه انت زمانه مشه دي چې ته کوم نه ماته په نامه باندې نو مخ دی نو بس تاجي دا خو راته زمیدار راته وی چې ته وته وای چې خو ته ګوله ما ته به تاګه قل نشته کاکا ورته وای کنه دا خو دینک بخته کاکا نه اسمان ورته وای دا زمين کاکا که دا زمين دا جګول دی ادا لما دواله چې کوم دی کنه دا عقل نه خلاص شي ظالمانو بس پته نه چې پتو په مسله د ذکر دی او په څه باندې مسله د ذکر دی ولې نو داجي نو ما خو ته شي خبرو کوم دا جګول به وته ویم من نه تاکي خو د عقل شته خو دا نه دی ظالم غوډ وجنم دي داسې څه دی کنه لما دا اختر وجدا کنه دا باندې په جیل کې کوي ما ظالمانو غوډ دواله وجنم دا بس پرې داجي ته ما خاطر دوی بیا چا ورو ته پاو بابا تا ته خو پته لګي زما نوم ما د کیره جو اور خو لکه ورما باسا اوس په د لوګي په بل ته د کوباسم اوت خو ته اسمان خو ته ودی اوت خو ته ودم یا که صبر وکا ورجه روغو جو واچا دا زمر کې ورته واچا نو د خدای وخت خیر علي بالماء اختر مبارک شه څنګه چل دی خیر اختر مبارک شه تاسو ولې څه چل دی کاکا په قرباني کړی دی وخت ادا ته ته خیر دی دا چې کاږي کنه روکي منګه په خپل او تاسو نه سوسه پورې چا وخت نه وروړي او موږ په خپل سینې نه خور نه تعالی بس درکو یا مړه بسې چې دا چې کاږي کنه چې خپه نشي منګه قرباني نه کړی او کو چا وروړه کنه سبستاله مونږ درولې چې دا چې الله دې مرشه یا زه په مخه ده شه الله دې په تام رخبو کې او الله دې په منګه رخبو کې او چې شو راځه السلام علیکم پدې څه بابا ولا واچو ایا ما تا کوم دا دا ولا واچو واخد واچو څه دا واچو بابا هم سوال ګرو دا سوال ګنده سوال کو موږ خپل وایو چې موږ به ته واخه وروړي هغه راغلو ویلګه واخه راکې کو قرباني کړی دا تاسو ودا شوې تاسو خو نه موږ وته ویم دا چې کار دي نه نه کړی موږ ځانه قرباني نه راکړو هم خپه نه چلو کې موږ چارو را کنه هم بچا تاله مونږ ادا ما خلک دونه تک دی دونه تکلیف د ود په ول ګرځي او وخت غواړي زمونږ دا کور د وځي ولا وځي زمي دا لا کوي ما داسې ته کنه بچي
چې تاسو به یو کس کوم دغه سامان کړی شي او غځي له په دې کړو ودس کې کنه ولې بابا ویم داسې کار دی که نه ولې پخوا ولې تا په کوڅو کې غوښې راغونډولې ادا وایم چې دا کوم څه د دې ملا ته ونیسم کنه او د دې پټه دې وادم بابا زه به هم درسره ونیسم لویه خبره واوره بچې زما خو خاني وخاني ځان له به مې یو اوښ حلاله اوښ تمني ما ته پته ده چې تا دا پیشو بچی هم نه الا وای دا پیشو بچي صد خو لري یا کنه نو خو دغه ځکه خو تاسو عقل کال پریدي کنه چې ته په اوښ او په پیشو کې پلق نشي کولی ولې ما خو وینو ودی بابا هغه اوښ په پلاسټیکي و ځکه په پیمان کنه کاله خو چې کوم دي دا کونټینر ده دله مې دې املا ده وسته دا کمزوري دي او ته خو دې شل دلولم چې تا نه خو ځان به کما دا بس پرېږده مړه دا خبرې وایم بیا ورو ته پرېږدو حتی ودی نو انت په خوګونو کمزوري کنه بودا چې ما کنه من دا کې وڅ شابه چل دا ولکه دا ځلې تاسو نو خبر نه ولی ښه کنه کوتي دې خو مې لسم چې ما خراب کړم ما چې جوړه تا وڅ دا پیډې به دودي من دا کې دا پیډې به دودي دونه څوک ځګانې چې به خلکو ته ولنه دا به پیډې به وخه دودي خامخا به دودي زری ته دا وای کنه اېکا تاسو لا ټول په خبره نه ولا ګوره بچي خبره زه پیغام تاسو په خبره نه پیږئ د اوبو ډېر سخت کار دی د اوبه خوردا منې چې ټایم د نه وړې ده عموم جرمانه ده بل زمیندار تاسو اوبه نه درکوي داسې کار دی که نه که د اختر وخت نه وه نو دا بېلچې مې ترې وه ماتې نیسئ ماړه داسې چل دی که نه چې ډېر بد دي در باندې ښکارم وایي بېلچه مې سر ته ووړه او وایي په ځمکه کې مې خښوله وایم ځان پرې نه ډبوم چلې وایم بچې ګوره زما ومنئ دې پلار ته مو وایي چې ګوره پټې ته راشي چې دا اوبه خور وکړي که نه ته د خیال یې زموږ پلار ته همدغه سړی ځه به ځه موږ به خور نه کړو ځه به ځه چې ښځه به زه به بل له ورکړم نو بس ټیک ده داسې وایه له منګه اوبه نه دي پاکه همدا ته د خیال دی زما نوم ماته کېږي اوس به پسون ختم بیا ته نه لټېږم زه چې شو مړه دا زه به پسې محنتیس راوړم څوک یې ویشتل او کوم ځای کې پروت دی هغه بابا وایم څوک یې ویستې نه دي زه راته اوسه خبره کوم درته سخیارېږي وایم بابا وایم داسې کار دی که نه چې بیا هغه ظاهر زمیندار و وایي غونچاګل ته اواز کړه ادا وایم داسې ځای که نه چې د دې سړي دماغ خراب شوي دي او که موږ ورته لیوني ښکاري هیڅ دې ونه کړو خو دې پرې راغی داسې درې ته کوم که نه چې دې ته به پتون نو ما دا د خدای په کښه د اختر نه دی د اختر په ورځ باندې شکر بخولې کوي ته وایه ما دا دې څه کوي دا دې ښه کوي نه دا خو دوی ښه نه کوي او که نه ما نه ګوره دا د غوښو داسې د خشته غوښې د خدای خو دی ما ژبه په یو مو نشته بابا ما ورته وویل وایم په د اختر وخت نه وه وایم دلته مې دا بېلچې نیوله بچې داسې څه دی که نه چې اوس نه مې مشوره واورې وایم دا سړی به چې کوم دی که نه اوس بیا راځي اوس بیا به راځي او دا سړی کې که نه چې ما د ښه غټ ډانګي وګورې که ډانګي نه بچې دا ډومان نه دی دا به له سر ته واچوي دا سر ته واچوم بیا پرې راباندې او دا پرې راباندې کړي او ما د داسې ووښې داسې چې د بوسو کټې چې جوړ کړې غم مه کوه وایم داسې کار دی که نه سم بد یم ښه ته بدې وایم داسې کار دی زما نوم هم باده کېږي او زه چې چا پسون خلم بیا ته نه لټېږم او زه اور خوله کې وړم هلکه وایم دا خبره مه کوه ولې دا خبره مه کوه ګنې لوخلې به دې د دې بل ځای نه پاڅومه څمڅه به دې څمڅه وایم داسې کار دی لوخلې په ژمي کې پاسي ادا وی په ژمي کې پاڅي وایم دا خبره مه کوه که نه ګوره که نه ګوره یو خو د اختر ورځ ده څوک غوښه نه راوړي او بله له تاسو دماغ خراب ده پیما چې ته به دې ونیسم بس بابا خیر دی که نه غلی شه د اختر په ورځ څوک جګړې نه کوي وایم اول ځای تا غوږونو باندې ټول ته نه و ونیمه که نه خو دا ځل یې مې واورېدو داسې ډېر تېز ونیو بچ وایم اوس نه ورته څه کوم وایم ټیک غوښه ده غوښه ده بچې څه پته لګي غوښه یي د بومې دله دا هغه ظالم دی نه وایم خیر اول که وګورې که نه چې څوک دي که چا غوښه نه ودي بس تاوان یې دی ښه او که نه اوسه پورې غوښه ونه خوړم هله شابه ګورې دا چې جوړه ده دا ته زه پسې تمانچه وړم تماچه قاش کې که وایم تېز دشکې مې په ودېښې د ظالمانو لږ خوشدا ودی که نه هسې خوله خوله کوي اوبه هېڅ هم پکې نشته وایم دا ځلې به غوښې اوس کله راوځي ګرمي ده یاره ډېره سخته داسې کوې یاره که د ظالم بچیه دا خو بل سړی و زه ولې وایم
نو مړه بچاو ماما خفه نشي په غلطۍ کې رانه ولګېږي منګه زمیندار ډېر تنګ کړی منګه وایي که ته زمیندار یې ویم خیر دی ماما ویم خفه نشي ویم داسې کار دی که نه چې په غلطۍ کې رانه ولګېږي پوه شو که نه څنګه په غلطۍ کې ولګېدم زه څه له راغلی مو تاسو څه کوئ ته څنګه راغلی وې نه که نه خیر دی ما دا غوښه راوړې خیر دی بس راکړه که نه نه اوس پیرانه په دې سترګو مو نه وینې خپل کار کوې مړه ای ماما